تر اوسه پورې په قانون کې ما نه دي لیدلي که دغسې یو حالت رامنځته کیږي او هر هغه کس چې هغه نرښځی وي ستاسې په اصطلاح هغه باید چیرته وساتل شي. زمونږ هیله دا ده چې حکومتي مسؤلین دې ته متوجه شي، پارلمان باید دې ته متوجه شي، ولسي جرګه په ځانګړې توګه متوجه شي، ځکه په یو هیواد کې ډیر خلک اوسیږي او کله ناکله دغسې خلک هم د جرایمو مرتکب ګرځي. ښه خبره دا ده چې د دغه ډول خلکو لپاره هم یو لازم ځای په پام کې ونیول شي. څنګه چې موږ په تیره برخه کې ویل چې ځینې کسان رواني ستونزې لري، ځینې جسمي ستونزې لري، ناروغه وي، کمزوري وي، هغه چې ماشومان وي، هغه چې عمر له 13 کلو نه تر 25 کلو وي، دا جدا، ښځې جدا. د دې کسانو لپاره هم باید په قانون کې ځانګړې ماده موجوده وي او دغه کسان هم باید په ځانګړو ځایونو کې وساتل شي. مننه تاسې نه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، څرنګه چې موږ د عامې روغتیا په مسؤلیتونو خبرې کولې، مخکې د عامې روغتیا وزارت باید د زندانونو دننه لازمي روغتیایي اسانتیاوې زندانیانو ته رامنځته کړي. څرنګه چې موږ له کارپوهانو سره مرکې کوو، تاسې به په تېره خپرونه کې هم د کامران سادات صاحب خبرې اورېدلې. هغه د زندان دننه دنده لري. هغه وویل لکه څومره چې لازمه ده دغه وزارتونو خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي. زموږ هیله دا ده چې دغه وزارتونه که د کار او ټولنیزو چارو وزارت ده، که د عامې روغتیا وزارت ده، که د پوهنې وزارت ده، او که د ښځو په برخه کې د ښځو چارو وزارت ته، دوی باید خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي تر څو پورې زندانیان د زندان دننه ستونزې ونه لري او هلته د هغوی ستونزې باید حل شي. همدارنګه کوم زندانونه چې په ولایاتو کې جوړیږي، همداراز په پلازمینې کابل کې زندان موجود ده، د قانون د حکم له مخې د ښځو لپاره هم ځانګړي زندانونه په پام کې نیول شوي. یعنې ښځې باید له نارینه‌و نه بیلې وي او د ښځو چارو وزارت بیا دلته د قانون د حکم له مخې د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون د 19 مادې د 2 برخې د حکم له مخې مسؤلیت لري چې د ښځو لپاره د ښځو په لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هغوی چې کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت باید د هغوی له ستونزو نه خبر شي او هلته دوی هر وخت باید خپل استازي ولیږي او دننه که ښځې زندانیانې کومې ستونزې ولري، هغوی باید خپلې ستونزې د ښځو چارو له وزارت سره شریکې کړي تر څو پورې د ښځو چارو وزارت د هغوی د ستونزو په پام کې نیولو سره سم اجراءات ترسره کړي او د هغوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په همدې توګه کوم کسان چې دغه وزارتونو پورې او د دې وزارتونو لخوا نه معرفي کېږي چې هلته هغوی باید روزمره واوسیږي او د زندانیانو د حالاتو نه خبر شي، د زندانیانو ستونزې د خپلو اړوندو وزارتونو سره شریکې کړي. نو په دې برخه کې د کورنۍ چارو له وزارت سره په همغږۍ باید دغه وزارتونه خپل هغه مامورین، خپل هغه کارکوونکي زندانونو ته ورولېږي او په زندانونو کې دننه باید دوی د زندانیانو د حالاتو نه خبر وي. یعنی د کورنۍ چارو د وزارت او د اړوند وزارتونو چې مخکې ما نومونه واخیسته، د دوی ترمنځ باید همغږي او هماهنګي موجوده وي تر څو پورې په اسانۍ سره وکولی شي چې د زندانیانو ستونزو ته د حل ځانګړې لارې چارې ولټوي. ګرانو لیدونکو، په همدې توګه د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون
شلمې مادې ته راځو چې شلمه ماده کې څه شوی. په شلمه ماده کې دوه ځانګړي حالات شتون لري. نو په اوله برخه کې وایي چې مظنونین او تورن د ولسوالۍ یا ولایت په هغو توقیف ځایونو کې ساتل کیږي چې قضیې تر عدلي څېړنې لاندې وي. دوهم، په حبس باندې محکوم کسان په هغو محبسونو کې ساتل کیږي چې د کورنیو د استوګنې ځای ته نږدې وي. یعنی دغه دغه مادې دي دوه برخو ته په کتنې سره له ورای ښکاري چې په مظنونین او تورن کسان چې کله دوی ته د جرم شک ورباندې کیږي، ګمان ورباندې کیږي چې دوی دغه جرم تر سره کړی، خو تر اوسه پورې سم تحقیقات نه وي شوي، د دوی دوسیه لا بشپړه شوې نه وي. دوی د خپلې ولسوالۍ په هغه توقیف ځای کې ساتل کیږي او تر هغو پورې دوی کوم ځانګړي زندان ته یا پلازمینې کابل ته او یا په همدې توګه خپل ولایت زندان ته نه لیږدول کیږي. د دې لامل دا ده چې تر څو پورې د دوی دوسیې د دوی دغه قضیې تر عدلي څېړنې لاندې دي. کله چې عدلي څېړنې ترسره شي او د دوی دغه عدلي څېړنې پای ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا یا لومړۍ محکمه خپل لومړنی حکم نهایي کی، وروستنی کی زیانمن شخص، هغه کس چې جرم یې ترسره کړی، قاضي څارنوال